د قرآن کریم د ترجمې وشپېتم درس سورة البقره 250 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ولما او هر کله چې برزو اغوی مخامخ شول، یعنی او هر کله چې طالوت او د هغه 314 ملګري مخامخ شول لجالوتا جالوت ته وجنوده او د هغه لښکر ته. د طالوت سره خو مخکې تیر شو چې 80,000 د بني اسرائیلو ځوانان راوتی وو، مګر کله چې اوبه وسکي حکم یې ونه منلو، نو صرف 314 کسان ورسره پاتې شو او نور ټول ترې لاړل. یعنی دا 314 کسان د طالوت سره جنگ ته راغله او هغوی چې اوبه څښلې وې هغوی په لار کې ترېنه پاتې شول. نو د جالوت سره خو په لکاو لښکرو، نو 314 نفرو ته ګوره او په لکاو لښکر ته ګوره. نو قالو دوی وویلې، یعنی دغه 314 نفرو وویلې، دعا یې وغوښتله چې ربنا ای زمونږ ربه افرغ نازل کړي علینا په مونږ باندې صبرن صبر. ای زمونږ ربه مونږ ته صبر راکړي. وثبت او محکم کړي کلک کړي اقدامنا قدمونه زمونږ په جنگ کې. وانصرنا او مرسته وکړي زمونږ سره علی القوم په قوم الکافرین د کافرانو باندې. فهزمو نو شکست یعنی ماتې ورکړه دوی، یعنی طالوت او د هغه ملګرو هم هغوی ته، یعنی جالوت او د هغه لښکرو ته ماتې ورکړه. بإذن الله د الله تعالی په حکم سره. وقتل او ووژلو داود علیه السلام جالوت. وآتاه او ورکړه دته، یعنی داود علیه السلام ته، الله تعالی الملک بادشاهی، والحکمت او حکمت او نبوت د طالوت او اشمعیل علیه السلام د مرګ نه وروسته. وعلمه او وی خودل هغه ته، وی خودل داود علیه السلام ته، مما د هغو شیانو نه یشاء چې هغه جل جلاله
غوښتل. ولولا دفع او دغه شان که چیرته مخنیوی نه کولو الله تعالی الناس د انسانانو بعضهم ځینې د هغوی چې په ځمکه کې فساد کوي ببعض په ځینو نورو چې حق پرست دي مؤمنان دي، یعنی که الله تعالی د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې سره نه کولو لفسدت نو خامخا به ورانه شوې وه الارض ځمکه، یعنی ځمکه به خامخا ورانه شوې وه. ولکن او لیکن الله تعالی ذو فضل څښتن د فضل او احسان دی علی العالمین په عالمونو باندې. کله چې طالوت او د هغه 314 تنه ملګري د جالوت د لښکر سره مخامخ شول، چې په دې 314 کسانو کې د داود علیه السلام پلار او د 6 ورونه او په خپله داود علیه السلام هم وو. هر کله چې دواړه لښکرې سره مخامخ شوې نو په خپله جالوت میدان ته راووت او ویلې چې زه یوازې ستاسو سره د جنگ دپاره بس یم، ټول به مات او مغلوب کړم، یو ماته راتیر شئ. اشمعیل علیه السلام چې نبی و، هغه علیه السلام هم په دوی کې موجود و. نو د داود علیه السلام پلار وغوښتلو او ورته یې وویلې چې ټول زامن دې ماته راوښیه. نو خپل 6 زامن چې ډیر جګ پیاوړي او قوي زلمیانو ورویښودل او داود علیه السلام ورسره مخ نه کړو، ځکه چې داود علیه السلام یو ټیټکی داسې غونډکی شپون او پسونه یې څرول. اسماعیل علیه السلام هغه هم را وغوښتلو او ورته یې وویلې چې ته جالوت وجلی شي؟ داود علیه السلام وویلې چې هو. بیا د جالوت مخې ته ورووتو او هغه 3 تیږې چې په لار کې د ځان سره راخیستې وې په مچنوغزي یا مچنوغي کې یې کېښودې او جالوت یې په تندي داسې پې وویشتو چې د څټ څخه 3 واړه تیږې د باندې ووتلې، ځکه چې د جالوت نور ټول وجود په وسپنه کې پټو. د جالوت لښکر وتښتېدو او مسلمانان بریالي شول. بیا طالوت خپله لور داود علیه السلام ته واده کړه او د طالوت نه وروسته داود علیه السلام بادشاه شو. خدای
د بادشاهۍ سره سره نبی هم او وسپنه به په لاس باندې لکه د موم په شان نرمولی شوه. ډېرې ښکلې زغرې به یې جوړولې او د مرغانو په خبرو هم پوهېدو. تلک آیات الله دا د الله تعالی آیاتونه دي، دا د الله تعالی د قدرت دلایل دي. نتلوها چې مونږ لولو علیکا پر تا باندې اے محمد صلی الله علیه وسلم بالحق په حق سره. و انک او بشکت لمن خامخا د المرسلین زمونږ د مرسلانو څخه یې. الحمدلله دویمه سپاره خلاصه شوه. انشاءالله چې نوی درس به د دریمې سپارې شروع وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.